سلام سهار په خیر په دې هیله چې زما درانه همکاران او د شمشاد تلویزیون د رون سهار خپرونې ټول لیدونکي روغ او جوړ اوسیږي او یو ښه سهار یې پیل کړی وي. د ننګرهار هسکې مینې ولسوالۍ ته راغلی یم. په دغه ولسوالۍ کې خلک بېلابېلو برخو کې ستونزې او مشکلات لري. دلته خلک ګیلهمن دي چې څه ډول په کار د مسؤلینو یې غږ نه دی اورېدلی. نیوکې دا دی چې دلته خلک جګړو ځپلي دي او هغسې چې لازمه ده د دوی غږ نه دی اورېدل شوی او نه هم ورته کار شوی دی. د ګورګورۍ په سیمه کې دغه پل خلک د چارواکو یوه ستره بېغوري بولي او نیغ په نیغه په ولایتي ادارې هم نیوکې لري چې د دغې پل د جوړېدو په برخه کې د دوی غږ نه دی اورېدلی. دلته مو د همدغې پل په تړاو باندې د سیمه ییزو مسؤلینو او د ولسي خلکو سره خبرې کړي دي چې دوی د دغه پل د نه جوړېدو په برخه کې چې اوس دا پل نه دی جوړ او له تېرو اتو کالو راهیسې همداسې بې برخلیکه پاتې دی، له کومو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. خلک اورو او د خلکو سره خبرې کوو. دا ساحه چې دا په د هسکې مینې ولسوالۍ اړوند د ګورګورۍ په لویه کې د ګورګورۍ یا د شابیو کلی دی. بیا دا پل د شابیو د پله په نامه باندې یادېږي او دغه د حلقوي سرک هغه پل دی چې د هزارنو د پل په د خوړ په سر باندې جوړ دی او د هسکې مینې ولسوالي د ګورګورۍ ساحه د نیمو شابیو سره او همدارنګه د ګورګورۍ ساحه د پچیرګام ولسوالۍ سره نښلي او وصلوي. مهمه دا ده چې دوه ولسوالۍ یو د بل سره وصلوي او بله خبره دا ده چې د هسکې مینې ولسوالۍ د دوکانچې ساحه د بنګیانو ساحه همدارنګه د برلختي ساحه د شابیو او همدارنګه پلو ارون بابا سیمه چې ورته یې او پچیرګام ولسوالي دا د هسکې مینې ولسوالۍ سره نښلي او په مړې ژوندي په بعضې حالاتو کې چې دلته سیلابونه یو ډېرې اوبه وي نو که دا پل نه وي هغلته د خلکو ترمنځ هغه تګ و راتګ قطع کېږي او ختمېږي. که هلته بیا روغ رنځور او مشکلات پیدا کېږي نو بیا د خلکو تګ و راتګ په دې باندې مشکل کېږي. همدارنګه دا په ډېرو شیانو کې دې نه استفاده کېږي د خلکو هغه د اکمالاتو دپاره دې نه استفاده کېږي او د دوه ولسونو او د دوه ولسوالیو ترمنځ د تړاو او د اتصال پل دی. تقریبا دا اته یا 9 کاله مخکې دغه چې کله دغه سرک حلقوي سرک جوړېده په دې باندې کار شروع شو. په هغه وخت کې متاسفانه چې دغه د تورې دورې چې اول د طالب دوره وه او بیا هغه د داعش د دورې باندې تبدیل شوه راغله دلته او چې کله هغه راغله نو دلته بیا د بیا رغونې کارونه هغه څه چې شوي وو هغه د منځه لاړه او هغه څه چې کېده هغه په ټپه ودرېده. نو تر اوسه پورې هم دا همدغسې ولاړ دی. څو ځل دې موږ د خپلو مشرانو نه د دې د جوړېدو غوښتنه هم کړې وه، د هغه اهمیت هم ورته په ګوته کړی دی. یو ځل بیا هم ستاسې د تلویزیون د طریقه په خپلو لوړپوړو چارواکو باندې او خپلو مسؤلینو باندې او مشرانو باندې غږ کوو تر څو دغه پل ته په اهمیت په لیدو سره دغه پل د جوړېدو چارې هر څومره زر چې کېږي چې د خلکو ستونزه ورسره حل شي غواړو تنې او تر څو چې دا جوړ شي نو د ډېرو خلکو ستونزې به ورسره حل شي. دا وطن هم وران شو، مکتبونه هم وران شو، پلونه هم وران شو، بس هر څه همداسې ګډوډ پاتې شو. څومره کار شوی دی پل باندې؟ دې باندې تقریبا داسې وایي چې ډېر کار شوی دی خو لږ پاتې دی او بس اوس څوک نشته چې غم یې وخوري او بس دا جوړ شي. څومره مهم دی دا په دې سیمه کې؟ دا خو ډېر مهم دی ځکه د هسکې مینې ولسوالۍ او د پچیرګام ولسوالۍ مکمل تګ راتګ په دې باندې چې کله پسرلی شي بیا دې خوړ کې اوبه راځي او بس دا مکمل لار بیا بند دی. ډېر مشکلات دي. یعنې مهم دی؟ مهم، ډېر مهم دی. مسؤلینو سره هم خبرې کړي دي، هغوی څه وایي؟ وعدې شوي دي؟ په دې راسره وغږېږي. او ډېر مسؤلین دلته راغلي، ډېرې وعدې شوي خو کومه وعده سرته نه ده رسېدلې تر اوسه. دې پل باندې د کومې سیمې خلک تګ راتګ کولی شي؟ کومې خوا؟ دې پل باندې خو فلحال چې دی د شابیو کرې سیمې خلک تګ راتګ کوي او بیا د پچیرګام ولسوالۍ کوم خلک چې ځي راځي هسکې مینې ولسوالۍ ته دا ټول تګ راتګ ورباندې کوي. اوس خلک له کومو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي چې دا پل جوړ نه دی؟ بس دا مشکلات دي چې دلته مریض وي بل څه شي نو بس ګاډي ترتیب نه کېږي پوه شو. ډېرو مشکلاتو سره مخ دي خلک. ستاسې غوښتنې څه دي؟ زموږ دا غوښتنې دي چې د دولت نه چې دا پل جوړ شي او سر ته ورسېږي.
درنو لیدونکو د ننګرهار هسکې مینې ولسوالۍ په ګورګورۍ سیمه کې د دې پل په اړه د عامو خلکو د ستونزو او مشکلاتو او همدارنګه د مسؤلینو نظر مو واورېده. دلته خلکو ویلې چې دغه پل د نه جوړېدو له امله له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي او ګیله یې درلودله چې څه ډول په کار د مسؤلینو یې غږ نه دی اورېدلی او نه ورته تر اوسه دغه پل جوړ شوی. د دې پل د نه شتون یا د نه جوړېدو له امله خلک له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. وایي چې له تیرو اتو کلو راهیسې دا پل همداسې بې برخلیکه پاتې شوی دی او مسؤلین ګرم ګڼي چې د دې پل د جوړېدو په برخه کې خورا بېغوري کړې ده. د خپلو ټولو همکارانو مننه او همدارنګه د شمشاد تلویزیون د رون سهار خپرونې له درنو لیدونکو مننه چې تر دې مهاله زموږ پروګرام ته ځیر پاتې شوي وو. اوس بیرته ستنیږو مرکزي سټډیو ته. تاسې په لوی او بخونکي خدای سپارم هر چیرې چې یاستئ خوشحاله ژوند ولرئ.